بله خان صاحب سلام علیکم. شکر دی شکر دی. ښه ستاسې مېلمه راځي په دواړو سترګو بس چې رالې زه به دروازه ور خلاصه کړم را به ولم کور ته. صحیح دی خیر اوسه په مخه مو ښه. السلام علیکم. خدا خو مراوله خدای مراوله په خیر راسئ. شکر دی تاسو راست په خیر حالاست. راځئ د هغه ځای دی مهرباني راځئ خدای مراوله درځئ د خیره سره راځه. ما پوښتنه کوله هېڅ بالا خیر و خیرات دی راورسېدې خدای دې غم مه راکړه خیر اوسې نور په خیر راورسېدلاست نصیب سه الله دې غم مه راکړه خیر اوسه په لاره کې کوم تکلیف مشکل ما پوښتنه کوله مهرباني خدای مو راوله په خیر حالاست صحتونه مو ښه دي شکر دی الحمدلله خدای مو غم مه راکړه جوړه سه خدای دې غم مه راکړه شکر دی قربان در اخلاق سره ډېر اخلاقي سړی بس الله دې عزت وکړه. ما یو پوښتنه درڅه کوله خیر و خیرات دی خان صاحب ما ته وویل چې دغسې زما مېلمه را روان دی د خیره سره برای ښه عزت وکړه کښېنوه نو روژه مات هم د خیره اوس تیارېږي خان صاحب هم را روان دی غم یې مه کوه د خیره سره خان صاحب خو ما ته ویلي ول مېلمه چې راسي ډېره نازوه اخلاق یې سره کاروه. خان صاحب درته وویله بلې وه ښه خدای مو راوله تا د څه پوښتنه کوله زما وروره تا له پوښتنه کوم ما خو پوښتنه درڅه کوله خو تا بیخي دا دې دلته راوستلم او زاریانې مو پوښتنه وکړم که نه وکړم. ښه مهرباني مې درغوج خان صاحب راځي ما تا دا وخت به روژه ده نو چې به رالنډم. ما پوښتنه دا ده چې اوس زه ستاسو دا پوښتنه کوم چې نن د روژې څومه ده ما دا پوښتنه کوم. ښه یعنې د خان صاحب انډیوال خو به یې نو یا خان صاحب څوک دی زه نه پېژنم زه داسې تېرېدم ما پوښتنه به وکړم ستاسو چې د روژې نن څومه ده نو په دا خاطر مې وم. یعنې د خان صاحب انډیوال نه یا د خان صاحب انډیوال خو نه خو ما اورېدل درته وویله چې ما زه پوښتنه کوم پوښتنه تازه خبرو ته نه پرېښودم راځغلوله مې سیده دې راوستل د کور مابین څه دې راوستل. ته لیونی سوی چې د خلکو دروازې وټکوې لیونی لا ما نه دي لیدلې چې پوښتنه وکړې چې نن د روژې څومه ده ته راپاوسې د خلکو دروازې وټکوې. همدا خو ما د باندې هم د خلکو څه پوښتنه کولی نو ته د خلکو دروازې ولې وټکوې چې نن د روژې څومه په دا خاطر ستاسو پوښتنه وکړه دا هم د ثواب کار دی همدا نیکي مې پر تا پېرزوه چې مال یعنې ته به د خلکو دروازې اوس که ته لیونی ته اوس وایې چې د روژې نن څومه ده زه څه درته وایم زموږ خپل اصحاب کار نه کوي ورورکه جانه یوه خوا مو یوه لاره مو نه چسپېږي بله بیا ته را روان یې د خلکو دروازې وټکوې چې د روژې نن څومه ده ته لیونی اصحاب چې کار نه کوي. یوه پوښتنه مې درڅه وکړله سال دې جوړ کړي ته دا پوښتنه کوې ولې ستا اصحاب کار نه کوي تا یو لیونی لیدلی چې د یو چا دروازه وټکوي چې نن د روژې څومه ده. ما ته بخښه وکړه زه به درڅه ولاړ شم وروره بالا روژه ده نور به اعصاب نه سره خرابوو زه خپله هم اعصاب تکلیف لرم سر دې خلاص و. داسې به وکړو یو سپک کار در سره لرمه مره به دې رخصت کړمه و د خیره سره راولاړ شه دغه دې کال نن د روژې څومه ده روژه نن دغونې ده روژه نن څومه ده